بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. راجو پنځم قسم ده. پنځم قسم محموسه شدیده. محموسه شدیده ګوره محموسه رخوا آسانه وا، مجهوره شدیده ما آسانه ده ځکه سخت او خو زړه د خلاصه پکې بریک لګی مشکل پکې نه جوړیږي. مشکل پر نورو کې ده، لږ سختی او لږ نرمي. پوره سختی ما آسانه ده او پوره سختی وکړو، پوره نرمي ما آسانه ده خو ورته خوشې کړه چې بس ښه نرم شي. نه، نو دلته داسې ترتیب ده چې اوس په د محموسه شدیده کې یو خواته اوس وګوره انتهایی نرمی ده همسته، او بل خواته انتهایی سختی ده شدت ده. دا وسنګه یو ځای کوي؟ هغه مجهوره متوسطه او مجهوره رخوه کې خو خبره حل شو چې اوس دلته محموسه او شدیده دي او دا دوه حروف دي. محموسه او شدیده څو حروف دي؟ دوه حروف دي. یو کاف ده او بل تا. کاف او تا. دلته به موږ څه کوو په محموسه شدیده کې؟ دا به موږ را اخلو محموسه شدیده. د همس تعریف خو تاسو ته یاد ده. کم حروف چې محموسه وي هلته به آواز مخرج ته په ضعف سره ځي. د ضعف په نتیجه کې به څه کېږي؟ سا جاری کېږي او آواز کې به ټیټوالی وي. بل طرف ته راځو شدت ته. شدت کې موږ ویل چې قوت سره ځي او د قوت په نتیجه کې آواز فوراً بندېږي. آواز فوراً بند، سا جاری، حرف قوي او سخت. نو بل طرف ته چې دا اوس ته څنګه یو ځای کوې؟ موږ به دلته څنګه چې نوم ده محموسه شدیده، دا به موږ راواخلو شدیده محموسه به یې کړو. څه شی به یې کړو؟ شدیده محموسه. شدیده محموسه دا چې اول به دغه حروف د شدت د وجې نه مخرج ته په قوت سره لاړ شي. دغه دواړه حروف د شدت د وجې نه قاري صاحب متوجه نه یې؟ چېرته پرواز دې کړی فکر دې بل خوا تللی ده. کله کله داسې کېږي سړی فزیکي وجود په هغه کې خو چې پرواز کړی متوجه شئ. محموسه شدیده موږ به راواخلو شی به یې کړو شدیده محموسه به یې کړو. څه معنی شدیده محموسه؟ یعنې اول به شدت عملي کړو په دې حروفو کې، اول به شدت عملي کړو. ښه شدت چې عملي کوو په دغه دواړو حروفو کې شدت وایي دې ته چې د دغه دواړو حروفو د ادا کولو په وخت کې آواز مخرج ته په قوت سره لاړ شي. چې کله په قوت سره لاړه نو شدت څه غواړي؟ آواز بندېږي که نه، او حرف به قوي او دې ځای پورې خو شو. اوس آخره کې هم سره ښکاره کوو. اول به آواز مخرج ته په قوت سره لاړ شي او آواز به بند شي او حرف به قوي او سخت ادا شي. کله چې دا یو طرف کار وشو بیا به ورته وایو چې لږ غوندې اوس همس ته هم توجه پکار ده. نو بیا په آخره کې د همس څه شی ده؟ همس کې به سا جاري پاتې شي، یو پس غوندې یو ټیټ غوندې یو ضعیف غوندې آواز به راښکاره شي. پس غوندې ضعیف غوندې او ټیټ غوندې آواز به راښکاره شي. مثلا کاف او تا موږ وایو کاف. اوس کاف وګورئ، کله چې موږ کاف ادا کوو مثلا اک اک څه چلو شو دلته؟ شدت د وجې آواز مخرج ته لاړه که نه، او شدت تقاضا ده چې باید بند شي او بند هم شو، خو شدت خو ادا شو، پاتې څه شو؟ همس. اوس همس وایي څه ته؟ ذهن ته باندې لږ فشار واچوي. همس وایي څه ته؟ ټیټ آواز ته، پس آواز ته، کمزوري آواز ته او سا جریان ته. که بل څه شی ده؟ سا جریان او ټیټ او پست آواز راښکاره کول. کله چې موږ وویل چې اک شدت ادا شو، اک شدت ادا شو، اوس پاتې شی ده همس. اک اک دا آواز اوس
زه نشم کولی چې دا قاري صاحب ته ورسوم ځکه چې ټیټ اواز ده پس اواز ده دې ته وایي څه شی همس که زه وایم اک دا همس نه ده او موږ هم دقسې وایو موږ اندا کوو داسې بیا نوم یې ورته چې ږدو همس ادا کوم همس دې ته نه ویلی کېږي همس زه پوهېږم چې دا ما همس وکړو اک دا ما همسایګان هم پوهېږي آواز راځي دغه ټیټ آواز ته همس ویلی کېږي که موږ وایو اذا الشمس كورت غلطه ما اورېدل کېږي نو همس خو دې ته نه وایي همس خو کمزوري آواز ته وایي همس خو ټیټ آواز ته وایي دا یو اشتباه ده دا غلط مشهور چې ورته وایي غلط مشهور ده غلط ده خو دومره مشهوره شوې ده چې خلک هم دغه ته شی وایي او بعضې پکې را څه کوي بعضې پکې بیا ته په ځای باندې دلته خو ها ښکاره شوه که نه هلته پکې سین ښکاره کوي اذا الشمس كورت دا چس پکې کوم ځای نه راووته دلته پکې د سین تعلق څه دی د تا سره د خبره متوجه یاستئ او دا څوک کوي او ځان ته دا عام خلک نه کوي دا چې ځان ته هسې ببر کېږي که نه قاري صاحب وي هغه کوي وایي ځکه زه همس یې پېژندلی چې زه ولا همس ادا کوم همس تعریف ته تاسو یو ځل متوجه شئ چې همس وایي ټیټ آواز ته پس آواز ته چې تی په خپله احساس کې کم نه کم ستا سره چې نږدې څوک همسایګان ناست دي خوا کې دوی لږ احساس کړي دا چې د جومات په هغه کونج کې اورېدل کېږي نو دا همس نه ده صحیح شو نو دلته به موږ کوو اول به د دغه دواړو حروفو د ادا کولو په وخت کې آواز مخرج ته په قوت سره لاړ شي ځکه شدیده ده پکې شدت د وجې نه او په آخر کې به یو پست او ټیټ آواز سره سهم جریان پیدا کوي لکه ما ته مثال کې وویلې اک 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 د کامره کې د شي کې آواز راځي که نه راځي نه پوهېږم دغه آواز ده بس اک اک اکلا لما اکلا لما اکلا لما اک دا دلته چې مخرج ته آواز لاړه دلته چې لږ غوندې دغه لږ غوندې دا هم جریان ده او هم دغه شی ده آواز ده همدغه ته ویلی کېږي همس او که چیرې د ده نه برعکس د ده نه جګ آواز وي د ده په آواز کې تغییر راځي هغه که د ها په شکل باندې وي او که هغه د سین په شکل باندې وي دا دواړه شی دي غلط دي هغه دا د یو هغه دلته یو خلک د هغې غلط نه شي هغې وایي چې غلط دا بیا غلط ده بیا صحیح شو هغې اصطلاح داسې ده چې غلط هغې څه تلفظ کوي غلط تلفظ کوي نو که څوک چې دی نو دغه د ټیټ آواز او پست آواز باندې چې دی نو بل څه آواز ورسا کوي نو فلحاظ هغه غلط صحیح شو دغه ته ویلی کېږي همس دې نه اخوا ته پکې نور هېڅ هم پکې نشته ایاک نعبد ایاک صحیح شو اذا السماء فطرت رزي آواز دقة كتوى إذا السماء فطرت دا همس نه ده دا همس نه ده خو تا همس پیژندلی نه ده تا همس پیژندلی نه ده نوم دی اورېدلی دی او نور دی پیژندلی نه ده یا مثلا ته پکې ها آواز را پیدا کوې ها کویرت دلته ته وګوره ها د کوم ځای نه ادا کېږي نو ستا په سینه باندې زور راځي ته اوس هم نه پوهېږې چې دلته همس په ځای باندې ها ور اضافه کوم اضافه کوې که نه نو دا محموسه شدیده تلفظ همدا ده څه شی ده اول به د شدت د وجې نه په دې دواړو حروفو کې آواز مخرج ته په قوت سره لاړ شي او په آخر کې چې دی یو پست او کمزوری آواز راښکاره شي چې د آواز سره د نفس یعنې د ساه جریان هم پکې څه کېږي پیدا کېږي بس ده وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين